سرجي چې ټایم تیریږي نو دې سره هر یو سیس کې بدلاو راځي، چینج کیږي. نو مونږ به د استاد څنګه فرق کوو چې مخکې راځي استاد څنګه او د اوس وخت استاد څنګه دی، او په نن ورځ به استاد یو ښه استاد څوک دی. ډیره مننه جباره. نن زمانه د استاد دا رول چې کوم دی نه دا داسې ملټي ډایمنشنل لګا نه، لکه اوس داسې هغه شانسي د کار نه کیږي چې استاد براشي او وړو ته په کلاس کې سبق وخی او بس لاړ بشي بس د کار وشو. نه داسې باندې اوس نه ده. اوس په اول خو د ټولو لومبای خبره ده چې لکه یو وخت داسې تیر شوی رګنه چې موږ سکول کې واړو نو په پرایمري سکول کې به موږ هغه یو حمد وي نه هغه کې وی کس نے تیری حقیقت کو پایا لکه حمد وکنه نه هغه سو کال چې کوم دنه ماشومان به کس نے تیری حقیقت کو پایا. او ګوره په دې استادانو کې لکه یو استاد داسې نو چې ورته ویلو چې دا خو تاسو غلط وایي، مطلب دا چې هغې ته لږ پته نه وه. ښه یا چې کوم دی نو زمونږ یو استاد داسې هم تېر شوی دی چې هغه وی حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا وی دا سوال شو دا ورپسې جواب دی نه لکه دوره نه پوهېدګي نه چې سوال څه ته وایي جواب څه ته وایي نه. نو یو خو دا چې د اوس زمانې چې کوم استاد دی نو هغه لا خپل سبجیکټ باندې خو کمانډ ډومبی دی، خو صرف د سبجیکټ کمانډ باندې نه کېږي بلکې دی چې کوم مضمون ښیي نو د هغې نه علاوه هم چې د سره ډېر غټ نالج وي. لکه ګوره کلي کې چې کوم دی نو تاسو به خیال کړی که نه بعضې خلک داسې خلک وایي لکه مین آف نالج چې خلک ورسره کیني څه تې زده کړي، نو هر یو استاد داسې په کار دی چې هغه سره بنده کیني چې څه تې زده کړي که نه. بله دویمه چې کوم دی نه دا خبره ده چې دی به بیانډ د سبجیکټ ټیچینګ کوي، دی ته به لایف ښیي، ژوند به ورته ښیي. لکه مطلب دا دی استاد د یونیورسټۍ سټوډنټ یې نو چې ته د یونیورسټۍ سټوډنټ یې نه چې زه کلاس ته درشم نو زه به تاسو ته هغه خپل سبجیکټ خو لومبی ښیم، خو دې سره ماله دا پکار دي چې زه تاسو لکه دې ته ټرین کړم چې تاسو د یونیورسټۍ نه وځئ که نه نو چې لکه تاسو ته بیا ژوند کې چې کوم دی نه څه مشکلات نه وي، مسلې نه وي، لکه کم از کم چې ګایډنس خو تاسو سره وي که نه هغه لاره خو بنده چې پیژني که نه چې دا ښه ده دا بده ده دې ټایم کې کم کار کول پکار دي، رایټ ټایم رایټ ډیسیژن هغه که نه. نو د استاد کار اوس دا دی چې دی بری ماشومانو ته هلکانو ته دی ته به ژوند ښیي، په ژوند په طریقه باندې به پوهه کوي. درېیمه غټه خبره دا ده چې یو استاد به صرف استاد نه بلکې دی به یو موټیویشنل سپیکر وي. نو دا واړه چې کوم دی نه که ډي ټریک کېږي که نه نو دی به چې کوم دی د کار به دا وي چې دی به ورته داسې چې کوم دی نو خبرې کوي چې دی به هغوی موټیویټ کوي او بیا به ټریک ته راولي. نو که هغوی به بیا ډي ټریک کېږي خو دی به ټریک ته راولي. دی به اوس نورې خو اکه خبرې دي چې لکه د استاد دپاره چې د استاد پیشه ډېره غټه ده که نه چې نوبل جاب ورته وایي په دې وجه ورته وایي چې دی به اوس د دې خیال هم څه دي که نه نو هغې کې خو دا ده چې یو استاد لا دا خامخا پکار دي چې لکه دی خپل شاګردانو ته په دې نظر وګوري چې څنګه خپلو بچو ته ګوري، دا هم د بچي دي که نه. لکه اوس ګورئ ډېر استادان داسې دي چې هغوی شاګردانو سره ډېر سختۍ سره پیش راځي که نه. نو دا ځکه نه ده پکار چې زه د دوی نه دا تپوس کوم چې دوی کله د دوی په کور کې د دوی واړه لکه غلطي وکړي نو دوی نه معاف کوي یې که نه نو چې هغوی معاف کوي نو دلته به هم معاف کول کوي که نه. نو استاد به یو مینه خوروي، بل دا کار دی به په دوی باندې مهربانه وي، دوی د اسانتیاګانې پیدا کوي، سختۍ به ورته نه پیدا کوي، کړی وي نه اسانتیاګانې. لکه دا خلک کوئی پی ایچ ډي سپروایزر دی زما ډېر سخت او ډېر وکړولم نو که کړول لکه د دې سټوډنټ د ښې لپاره یې نه خو ډېره ښه ده، خو که د تنګولو لپاره یې بیا خو ښه نه ده که نه. نو دی به مهربانه وي په دوی باندې د یو شفیق پلار په شان باندې، مهربانه پلار په شان باندې. دی به باحیا وي. اوس چې استاد دی هغه کې حیا نشته او د حیا خلاف خبرې کوي یا داسې ایکشنز دي د هغه داسې عمل لري چې د حیا خلاف دی نو لکه دا خو بیا څنګه به دی به استاد شي یا آیا د ده به عزت وي؟ د دې ګورې د دې ټولو چې دا ټولې خبرې دی په ځان کې راولي او دی د شاګرد دپاره ښه جوړ شي که نه نو د دې به پته موږ ته څه لګي چې دی اوس کامیاب استاد دی که نه دی. نو د هغې یو چې کوم دی نو نښه نه ده، لکه نښې خو ډېرې دي خو یو نښه یې دا ده چې دا ښه کامیاب استاد چې دی نو دی چې کله د ده نه خپل شاګردان فارغه شي لکه که دی سکول کې دی او هغوی کالج ته لړل، که دی کالج کې دی هغوی یونیورسټۍ ته لړل، که دی یونیورسټۍ کې دی د هغې نه بعد د دغه سابقه شاګردان به هم دله راځي، دی به فالو کوي. مطلب دا دی نن یو کامیاب استاد به باقاعده یو فین بیس لري، د هغه به فالورز وي. نو دا فالورز خو نه جوړېږي، دا خو به د استاد کې صحیح نو د ده نه خلک متاثره یي نه، دی به ځان له چې کوم دی نه خلک انسپایر کوي. مطلب د خبرې دا دی بالکل اخري خبره او لنډه خبره چې دی به د چا دپاره رول ماډل وي او چې کله دی د چا دپاره د خپلو شاګردانو دپاره د ټولو دپاره نه خو د څه دپاره هم دی رول ماډل جوړ شي. نه د دې مطلب دا دی چې دی سړي چې کوم دی نه څه کړي دي او دی کامیاب استاد دی.